مصباح الحق د پاکستاني لوبډلې مشر روزونکی وټاکل شو. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټپس چینل. کوم افغان ټپس چینل نه وي د سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ د بیل نشان هم وهئ. مصباح الحق د پاکستاني لوبډلې مشر روزونکی وټاکل شو. د پاکستان کرکټ بورډ PCB د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلې مشر او مخکښ توپوهونکی مصباح الحق د پاکستان کرکټ لوبډلې لپاره نوی مشر یعنی روزونکی او همداراز د غوراوي کمیټې مشر وټاکه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا پاکستان کرکټ بورډ مصباح الحق ته د پاکستان د کرکټ لوبډلې د مشر روزونکي او غوراوي کمیټې د مشر دندې وسپارلې. همداراز وقاریونوس یې بیا د توپ اچونې روزونکی وټاکه. د پاکستان کرکټ بورډ په خپله یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په کرکټ کې د اصلاحاتو او روڼتیا راوستو لپاره یې مصباح الحق د مشر روزونکي ترڅنګ د غوراوي کمیټې مشر هم ټاکلی دی. همداراز پاکستان کرکټ بورډ پخوانی مشر روزونکی وقاریونوس بیا د 3 کلونو لپاره د توپ اچونې روزونکی ټاکلی دی. همداراز نږدې وخت کې به د کرکټ له کمیټې څخه استعفا ورکوونکی مصباح الحق به د روانو 3 کلونو لپاره مشر روزونکی او د غوراوي کمیټې مشر هم وي. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کوچ مکی ارتر غوښتل چې 2 کاله نور هم دنده ترسره کړي او د 2020 نړیوال شلاوريز جام کې هم د پاکستان مشر روزونکی وي، خو د پاکستان کرکټ بورډ هغه له 2019 نړیوال جام وروسته له دندې لرې کړ. مصباح الحق په 1994 میلادي کال کې پاکستان په پنجاب ایالت کې زیږېدلی دی. له 2001 څخه تر 2018 پورې د پاکستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی دی. هغه د پاکستان ملي لوبډلې کپتان هم تیر شوی دی. نوموړي په 15 ټیسټ لوبو کې 5222 منډې کړې دي. په 122 یو ورځنیو لوبو کې 5122 منډې کړي او 9 شلاوریزو لوبو کې بیا 288 منډې کړي دي. درنو دوستانو، دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. که د سره خوښه شوې مو وي د سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه.